د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د مشر خبرداري افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شو، اوس د پاکستان نمبر دی. درنو لیدونکو السلام علیکم. د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشر پاکستانی حکومت ته د سقوط کولو خبرداري ورکړې دی. د راپورونو له مخې د پاکستانی طالبانو مشر نور ولي مسعود د خپلو پلویانو ته د یو غږیز پیغام له لارې وویل چې افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شو، اوس باید پاکستان کې هم اسلامي نظام حاکم شي. پاکستانی طالبانو تل ویلي چې د هغه پورې پاکستانی حکومت سره د سولې خبرې به ونه کړي تر څو چې پاکستان کې یو اسلامي نظام نه وي حاکم شوی. نور ولي مسعود تازه خبرو په اړه تر دې دمه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې پاکستانی طالبانو پر پاکستانی پوځیانو بریدونو ته زور ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي. راپورونه وایي روان اکتوبر میاشت کې د پاکستانی پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.